رحمان الله ګروبز کمال وکړ. هغه لومړنی افغان توپوهونکی شو چې په آی پی ایل کې 50 سیزه ووهله. نوموړی چې د کلکتې لپاره لوبیږي په خپله دویمه لوبه کې ښه وځلېد او د بنګلور پر وړاندې زبردسته توپوهنه ترسره کړه چې کلکتې لومړۍ بریا هم خپله کړه. د آی پی ایل نهمه لوبه د کلکته نایټ رایډرز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې کلکتې د 7 لوبغاړو په سوځېدو 204 منډې وکړې. بنګلور ته یې د 215 منډو هدف وټاکه. د کلکتې لپاره شردل ټاکور 88 او رحمان الله ګروبز 50 منډې وکړې. د یاد هدف په ځواب کې د بنګلور ټوله لوبډله په 130 منډو وسوځېده او کلکتې د 81 منډو په ستر توپیر په لوبه کې بریا خپله کړه. دا د کلکتې دویمه لوبه وه چې لومړۍ بریا یې خپله کړه. رحمان الله ګروبز چې سږکال په آی پی ایل کې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره لوبیږي په آی پی ایل کې خپله دویمه لوبه ترسره کړه او په دویمه لوبه کې نوموړی ښه وځلېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه یې 50 سیزه ووهله. هغه په 44 توپونو باندې 50 منډې وکړې چې 3 شپږیزې او 6 څلوریزې هم ووهلې. رحمان الله ګروبز تېر کال د ګجرات لوبډلې سره و خو هغوی په کومه لوبه کې نه و لوبولې. د سږکال نوموړی د کلکتې لوبډلې له ګجرات څخه واخیست او د هغوی پیلیز توپوهونکی دی چې د کلکتې باور یې پر ځای کړ. رحمان الله ګروبز په خپله لومړۍ لوبه کې هم د پنجاب پر وړاندې 2 منډې کړې وې. همداراز رحمان الله ګروبز په 60 اوریزو لوبو کې یو بله کارنامه هم ترسره کړه. نوموړی وتوانېده چې په 60 اوریزو لوبو کې 200 شپږیزې ووهي او دا کارنامه یې هم په همدې لوبه کې ترسره کړه. نوموړی په 116 اوریزو لوبو کې 200 شپږیزې وهلي دي. په آی پی ایل کې د رحمان الله ګروبز 2 لوبو ته په کتلو سره ویلی شو چې نوموړی به نور د کلکتې مهم توپوهونکی وي او له توپ اچوونکو وروسته افغان توپوهونکی هم په آی پی ایل کې ځلیږي.